سترو کندهاریانو، هلمندیانو، زابلیانو، ارزګانانو، نیمروزیانو، مننه کو. زه شروع کوم له مننې نه. اوله مننه مې له احمدشاه بابا نه ده. بابا تا وګټله، همت راکړه چې موږ یې وپالو. دومه مننه مې له حاجي میرویس خان نیکه نه ده. ولې که تا سره هغه تدبیر و چې مکې معظمه د فتوا واخیسته چې موږ د ازادۍ حساب کېدې، او هغه مشر وې چې اول د جمهوریت راوړ. درېیمه مننه مې له غازي امیر امان الله خان نه ده چې نن تاسې مډال راکړ. تا استقلال راوړ، 100 کاله بعد نام تا په وطن کې وینه ده. وینه به ختمه کو. بیا مې مننه له نازو اناره ده، له زرغونې اناره ده، له زینب نه بیبي نه ده، له ملال نه ده، له عینو نه ده. تاسې کندهاریانو مېرمنو له شودو سره موږ ته د وطن مینه او اسلامي اخلاق راکړل. او مننه مې له مور کندهاري مور او غوره نیا کندهاري غوره نیا مې نه ده. مننه مې د لوی کندهار له ټولو شهیدانو او جناب تورن صاحب له شهید اتل جنرال عبدالرزق د وینې نه ده. دا وطن همیشه د شهیدانو په وینې خړوب سوی، او د ده هر قطرې وینې نه به سلها اتلان روزل کېږي. د زابل، د ارزګان، د هلمند، نیمروز له ټولو استازو او له ټولو ګډونوالو نه چې له لرې لارې نه راغلی او ما ته مینه وکړه، د زړه له کومې نه مننه. زه له بېنوا صاحب نه، له الفت صاحب نه، له حبیبي صاحب نه، له استاد رشاد نه او له مولوي احمد جان خان الوکوزی د واصفي صاحب نیکه نه مننه کوم چې پښتون په پښو ودروله، افغاني ذهنیت تمام کړ. لوی کندهار د افغانستان سیاسي زړه ده. ما ویاړ و افتخار دا و چې اول ولسمشر وم چې د احمدشاه بابا کور ته لاړم، او د میرویس نیکه کلا بیا آباده و. موږ ژمنه دا ده چې مرکز د کندهار به بیا د احمدشاهي ښار بیا رغونه وسي، او نازوانه، زرغونانه، ملاله د دوی ټولې مقبرې به آبادېږي، او د شاه عالم خان کلا به بیا ځلېږي، او د لویې ادې کلا په ګرشک کې به چې ډاکټر صاحب مای صاحب رسول کلوسی ده بیا آبادېږي.